د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سحر دی په خار د ننګرهار کې مخستا افم منار دی. د اسلام رڼا خپرونې د پوښتنې او ځواب برخه، ستاسې پوښتنې او د منار ځوابونه. عبدالله ورو پوښتنه کړې وه چې کله ځینې انسانان د جومات په لپاره څه سامان مثلا بانسونه یا خخته یا نور څه هغه واخلي، بیا که جومات کې په کار نشي او هغه اودسخانه کې د اوداسونو په ځای کې استعمال شي، نو دا څنګه دي؟ بیا که څوک هغه هم استعمال نه کړي او د چاپ کې خلاف شروع شي، نو بیا څوک شخصي استعمالولی شي که نه؟ نه، د جومات دپاره چې کوم څیز اخیستلی شوی دی، نو د جومات په نوم چې اخیستل کېږي، نو جومات او د جومات کوم خدمات چې دي دا ټول د جومات دپاره دي. نو که سړی چانده کوي چې مثلا پیسې یا خښتې یا بانسونه خلکو نه غواړي چې جومات دپاره، نو هغه که جومات چت کې ضرورت دي، دیوالونو کې ضرورت دي، او دارنګې د اوداسه لپاره ځای که جوړېږي، پوړۍ جوړېږي، دا ټول د جومات دپاره دي، دا پروا نه کوي. په دې کې دغه څیزونو استعمالول جایز دي او دا په دغه نیت باندې راغونډ کړی شوي دي. خو کله که یو څوک داسې مشخص کړي مثلا چې دا روپۍ مې درکړې یا دا چانده د خښتو یا د بانسونو او دا به د جومات په چت باندې اچوي یا د جومات دیواله پرې جوړی، نو که داسې مشخص کړي بیا په کار ده چې دغه د هغې طرف نه وقف دی او د واقف کې د واقف د الفاظ چې دي هغه په شان د نصوصو دي، معنی هغه کې به څوک تغییر نه راولي، هغه چې څنګه ویلي دي په کار چې هماغه شان استعمال شي، په هغه ځګن کې ولګېږي. که څوک صرف په دې نیت باندې چې جومات دپاره کوم خدمات ادا کېږي په هغې کې ولګول شي، نو که هغه ورکړي، که جومات چت پرې جوړ کړو، که بیا جومات دپاره اودسونو ځای جوړ کړه، دغه پروا نه کوي. خو د جومات په نیت باندې چې کومې پیسې کم سامان هغه را جمع کړی شي، نو هغه د چا د شخص په شخصي خدمتونو کې استعمالول هغه هیڅ کله جایز نه دي، هغه حرام دي. د جومات وقف چیز د چا شخصي کېږي نه، بلکې هغه که دغه جومات کې ضرورت نه وي په کار چې بل جومات کې استعمال کړی شي، د بل جومات آبادي پرې وکړی شي، د جومات په خدماتو کې استعمال کړی شي، خو داسې نه چې هغه اشخاص هغې نه استفاده وکړي او په خپل مصرف کې راولي، دا جایز نه دي. دا کله چې یو څیز د جومات لپاره وقف کړی شي هغه بیا شخصي اغراض لپاره استعمالول په کار نه دي، حرام دي. دا پیغام کې چې ورو لیکلی دي چې د ښځې او د نارینه د مانځه کې فرق شته که نشته دی، نو مونږ چې دی د نارینه او د زنانه په هغې کې اکثره کې فرق نشته دی. په ځینو ځایونو کې چې ځینو علما فرقونه کوي، خو په اکثر ځایونو کې فرق نشته دی. مثلا دا ځینو علما دا فرق چې لاسونه زنانه کوم ته جګوي، سړي کوم ځای کې جګوي، خو صحیح ده چې هغه کې فرق نشته، بلکې سړي او زنانه په هغه کې یو شانې دي چې لاسونه یو ځای ته چې د اوږو برابرۍ او یا د غوږونو برابرۍ، د دوه لپاره که د اوږو برابرۍ جګ کړه، که د غوږونو برابرۍ جګ کړه، د دوه لپاره یو شان حکم دی، په فرق باندې څه دلیل نشته دی. دارنګه مثلا ځینې علما چې دا فرق کوي چې سړی دی په د نامه لاندې لاسونه کېږدي او زنانه په سینه باندې، دا فرق هم صحیح نه دی، بلکې شریعت په دې باره کې فرق نه دی کړی. حدیث چې دی هغه عام دی، د نارینه او د سړي باره کې، او صحیح په هغې کې دا دی چې په سینه باندې د پاسه لاسونه کېښودلی شي، صحیح حدیث په هغې کې قوي دی. په جمع کې دا فرق شته چې مثلا زنانه به جمع امامتۍ ته مخکې کېږي، نه د سړو دپاره، که زنانو دپاره جمع کوي نو بیا به زنانه د زنانو نورو زنانو دپاره جمع کوي، نو د نورو زنانو نه به مخکې نه ودرېږي، بلکې د هغې څه به شریکه په سب کې ودرېږي. دارنګې اذان چې دی هغه سړي ادا کوي، اقامت په کار چې سړي وکړي، خو کله که ځان له زنانۍ، نو هغه د ځان دپاره اذان او اقامت هم کولی شي چې نور سړي اوسنئ. نو دا فرقونه چې دي، یا رکوع سجده ته راښکته کېدل چې ځینې علما هغه فرقونه ذکر کوي، او یا د سجدې په حاله کې کېناستله چې زنانه جوخته کیني او دا کیني دا کیني، خو په دغه فرقونه ځینې علما او د ځینې تابعین او د امامان نقل دي، خو په هغې باندې د رسول سلام نه دلیل نشته دی، بلکې د رسول سلام دا حدیث چې فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلي، دا عام دی د نارینه او زنانو دپاره. دې وجه د رسول سلام نه چې په حدیثو کې څنګه مونږ ثابت دی، دا د سړیو د زنانو ټول دپاره دی. او دغه ځایونو کې چې دا ځینې خلک فرقونه کوي، دغه باندې څه دلیل نشته دی، خو صرف د زنانه په خاطر باندې ځینې مسایل ذکر کوي چې هغه هم د دغه حدیث د عموم نه خلاف دي. صرف دا چې په جمع کې د سړیو صفونه به مخکې او زنانه به په وروستنو صفونو کې ودرېږي، زنانه به سړو صفونو کې نه ودرېږي. دا ځینې فرقونه دي. دا به ورپوښتنه کوي چې کله څوک امام پسې لمونځ کوي، نو ځینې خلک وایي چې ولا اله غیرک پورې دی سبحانک اللهم دا وویله، نو دې نه وروسته به نوی امام صاحب غلی ودرېږي. د علماو په دې مسله کې اختلاف شته، د پخوانۍ زمانه په دې کې اختلاف دی، خو دې باره کې صحیح وینا دا ده چې امام پسې به سورت فاتحه وي، الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین، تر دغه ځای پورې په سړي پسې په امام پسې سورت فاتحه وي، او د هغې نه علاوه وروسته به بیا د امام قرأت ته غوږ دی
چې حدیث کې راځي چې رسول الله صحابه چې هغه د سبا په منځ کې رسول سلام ولاړو او صحابه پسې د فاتحه نه غیر نور قرات ویو. نو پیغمبر سم چې کله سلام وګرځاو نو هغه ته ویل چې فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها. وای تاسو چې کله په امام پسې مونږ کوي نو د فاتحه نه علاوه نور سورتونه مو ویوي، نور تلاوت مکوئ. خو معنا دا چې سورته فاتحه ویلولئ وځکه په غیر د فاتحه نه مونږ نشته ده. دې ورور بل پوښتنه دا و چې اللهم انا نستعينك و اداره تراوخه و اداره تو ویوي. نو اللهم انا نستعينك دا دعا ده او یا چې نور دعا دي د علماء په دې باندې اتفاق ده چې په قنوت کې مشخصه دعا د رسول سم چې غوړي چې د سی بل مو وي یا یواز دا وي دا ته نقل نه ده، بلکې مختلفه دعاګانې چې قران او حدیث کې راغلي دي. نو په دعای قنوت کې انسان غویل شي چې یو دا غنه دغه دعا ده اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونسعى اليك ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق او یا ملحق. او دې کې ځین الفاظ ځین زینو کې احادیث کې لږ زیاتې او کمه هغه نقل دی چې معنی دا یو دعا ده چې ویره دام جایز ده. او دا رنګ د حسن نزن هو د حسین نزن هو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ د پیغمبر سره دعای ذکر ده او په قنوت کې موږ ویو چې اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. دغه دعا ده. او دا رنګ نور دعاګانې لکه یو امام طحاوی رحمه الله په کتاب د اختلاف العلماء کې ذکر کوي چې د قنوت باره کې یو مشخصه دعا چې دغه متعین ده، بلکې چې کومه دعا دغه باره کې وي هغه ټول جایز دي چې و دغه نه دعا چې ذکر شوله. دا ورور بل پوښتنه کوي چې کله یو انسان یو ګناه ته شوی توبه ته وباسي او به دغه نه روسته به عمل به وکي نو دا ګناګار دی او به څه وکي و به ګناګار دی ځکه څوک چې هر کله د ګناه یو کار هغه کوي ګناګاریږي. خو انسان که هر څو ځله یو ګناه وکي نو هغه لا توبه سر پکار دی، د توبې نه څنګه امید کیږي نه او دوباره د رب ته رجوع وکي. حدیث کې راځي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ نو شیطان قسم وکړ چې الله تعالی آدم علیه السلام دغه اولاد تر څو پورې چې ما وسرسیږي زباغه گمراه کوم خطا کوم به. نو حدیث کې راځي چې الله تعالی ته قسم وکړ چې و عزتي الله زما د خپل عزت قسمی چې تر څو پورې دا بندگان زمانه بخنه غواړي زباغه ته بخنه کوم. انسان چې هر کله ګناه وشله پکاره چې بیا رب ته په صدق په اخلاص سره توبه وباسي او توبه دا چې انسان د ځړه نه خپل ندامت ښکاره کړي چې دا من مې چکره دا بد دی او په خپل باندې اقرار وکړي او دویم دا چې قصو کې چې آینده کې به دا کار نه کومه دا د زړه قصي او کس په خپل باندې چې توبه تو په دغه کې دغه نه هغه توبه بیا توبه ده. دا ورور پیغام کې لیکي چې د الله تعالی سره محبت او د الله په خاطر د چا سره محبت دا څه فرق لري. نو فرق دا دی د الله سره محبت د الله تعالی د ذات سره دا محبت چې رب العزت د انسان په ځړ کې د هر څه اوچت عظمت لري، د هر څه کې د رب العزت خبره مخکې کوله دغه کامل اطاعت د رب حکم نه چې خلاف کیږي دا په خاري غوسه کیږي، څوک چې د رب اطاعت کوي دا په هغه خوشاله کیږي دا د رب سره محبت ده. اول الذين امنوا اشد حبا لله الله وای دا کسان چې مؤمنان دي دا غي محبت د الله تعالی سره ډیر سخت ده او د الله په خاطر باندې محبت ده چې انسان د بل مسلمان سره چې هغه ښه انسان دی مؤمن دی چاته ضرر نه رسوي د لاس او خولې نه څوک ضرر کیږي نه نو د ایمان د وجه نه چې دغه بل مسلمان سره دا د ایمان چې هغه مسلمان دی صادق دی رښتینی دی په واده پوره واره کوي دینی کارونه کې ډیر دي دین سره محبت ډیر دی دین کارونه کوي د دین خدمت کوي دا غي د وجه نه د انسان دغه سره محبت ساتي نو دا د الله په خاطر باندې د خلکو سره محبت دی یا معنا چې چاته چې ورکه سیره په د آخرت دی مقصود او نیتی یا د چا سره چې محبت دی چې آخرت د مقصود او د دین خاطر پکې چې دین د وجه نه دغه سره محبت دی د دنیا لالچ پکې نه نو دغه د انسان سره چې د بل انسان سره ته محبت کې خو د دین د وجه نه نو دغه د الله په خاطر باندې محبت دی. دا به پوښتنه کوي چې عشر زکات هغه څوک خپل لور زوی ته ورکول شي کنه نو زکات چې هغه الله تعالی اته قسمه خلک په قران کریم کې ذکر کړي چې زکات هغه ته ورکړي شي فقرا مساکین او دارنګ څوک چې زکات پر غونډول مقرر دي عاملین او مؤلفه القلوب او دارنګ غارمین څوک چې قرضداري شوی قرضونه په وختي او مسافرین او دارنګ جهاد کې داغه نه صبر خبر کوله نو دغه تقریبا اته قسمه خلک رب العزت ذکر کړي چې هغه ته زکات ورکړي چې په کې یو فقرا او مسکین دي نو کله کله انسان زوی یا پلار مثلا دا قسم دا فقیر او مسکین هغه ته زکات ورکول شي نو په دې کې د علماء اختلاف شته ده ځینې علما چې نه څوک چې اصل او پر هغه ته زکات ورکول نشته ځکه د دې کسانو نه په خپل انسان باندې لازمه ده کله چې مثلا پلار دی یا زوی دی
هغه محتاج دی، نو زوی له پکار دی چې دا په هغې باندې نفقه وکړي او دا په هغې باندې واجبي ده. خو ځینو علما قوله چې هر څوک مسکین او فقیر هغې ته ورکولی شي. وایي که د چا زوی فقیر او مسکین یا لور فقیر او مسکین نو هغه په دغه مسکینانو کې چې الله تعالی ویل مسکینانو ته ورکوي په هغې کې داخل ده، هغې ته ورکولی شي. یو حدیث کې راځي یو صحابي مان بن یزید رضی الله عنه چې یزید چې د پلار و هغه یوه صدقه راوړه په جومات کې کېښودله چې زکات یا عامه صدقه وه. زکات په باره کې اکثر الفاظ صدقې راځي. نو چې کېښودله سړي ته یې ویل، بل صحابي ته یې ویل چې څوک مسکین غریب راغی دا ورکړه. نو په دې کې د هغې زوی مان راغی یا برعکسه چې راغی نو جومات کې دغه صدقه پرته وه. سړي ویل چې ګمان پرې وکړه چې دا ګنې بل څوک دی پېژاندیم نه. نو ته ویل دا واخله. چې کور ته یې ویوړله نو هغه پلار چې شي جومات کې خو هغه یې ویوړله. نو هغه ورسره لانجه شروع کړه چې دا خو ما ستا په نیت باندې نه دی ایښي، دا مې د بل چا دپاره ایښي. نو هغه ویل چې نه دا ما له جومات کې راکړی شوي دی او زما ته ضرورت دی. نو پیغمبر صاحب ته لاړ. نو پیغمبر صاحب ورته ویلې پلار ته یې ویل چې تا څه نیت کړی او هغه نیت دې وشه. او زوی ته یې ویل تا چې څه اخیستي هغه ستا دي. نو معنا دغه ځینې کې ځینې علما ذکر کوي چې که لور زوی فقیر او محتاج او مسکین او سړي نفقې بېله جدایي نو که هغې ته دغه ورکړي وایي ورکولی شي. پیغام کې ورور لیکي چې کله وریځي او د مانځه د وخت سړي ته سم پته ونه لګي یو مونځ قضا شه، د بل مانځه وخت راغی، بل مانځه وخت شروع شه، نو دا انسان به اول قضایي مونځ کوي که نه اول دغه وخت چې شروع شوی دغه مونځ وکړي بیا به د بل مانځه قضایي راوړي. نه دې باره کې مخکې موږ مسایل کړي چې کوم مونځ قضا شوی دی نو په قضایي مونځونو کې ترتیب پکار دی. نو کله چې د هغې وخت وتلی دی د بل مانځه وخت شروع شوی او سړي ته ورپه یاد شولو نو مخکنی مونځ چې قضا شوی دی هغه دې اول وکړي او بیا یې ورپسې دغه بل مونځ وکړي. دا د علماو ټول په اتفاق سره خبره ده. صرف دا که دویم مونځ وخت هم تنګ او که هغه کې دا دویم مونځ چې وخت شروع دی که دا قضایي مونځ پرې کوي دا قضا کېږي نو په هغې کې د علماو اختلاف شته دی. خو کله چې وخت پراخه دی نو اول قضایي مونځ وکړه، د هغې نه وروسته بیا د وخت چې کوم مونځ دی هغه مونځ وکړه، قضایي مونځ مخکې کړه ځکه د هغې ترتیب او هغه مخکې فرض دی. پیغام کې دا بل ولیکي چې ځینې انسانان چې مسایل یې په خولې باندې ودرېږي خو مونځونه قضا کوي نو ګناهګار دی. و ګناهګار دی. هر څوک چې مونځ خپل وخت نه وروسته کوي قضا کوي په غیر د عذر نه هغه ګناهګار دی. او د ځینو مونځونو د هغې چې قضایي پکې راوړي خلک یې قضا کوي د خپل وخت نه وروسته کوي. رسول سلام فرمایي کوم انسان چې د مازدیګر مونځ ته فوت شه فکانما وتر اهله مالو ګویا کې د انسان اهل کورنۍ او مال ټول هلاک شوی دی. نو ډېره سخته ګناه ده په هر حالت کې چې مونځ د خپل وخت نه څوک وروسته کوي چې عذر یې نه وي. که عذر یې و سړی وده دی نه خبره دی یا څه فکر یې نه و په څه شي کې مشغوله و چې فکر یې شه مونځ ته قضا شوی نو په دې صورت کې پیغمبر صاحب فرمایي چې د هغې کفاره ده چې د هغې قضا یې راوړي. دا بل پیغام کې لیکي چې وروڼه یې کله سره اختلاف پیدا کړي نو کله ځینې وروڼه د نورو سره چې بیا خبرې قطع کړي بیا که ځینې وروڼه دغه نورو سره خبرې کوي او د هغې سره نور ته نفرت کوي نو په دې کې دا څوک چې خبرې کوي سلام پرې چې دا به ګناهګار نه وي. نه کله کله که داسې خبرې پرېکړه شي نو یو خو 3 ورځو نه وروسته خبرې پرې کول دا جایز نه دي بلکې مسلمانان د هغې بیا دغه عمل هم نیک اعمال هم قبلېږي نه. الله ملایکو ته انتظار وکړي تر څو پر چې دواړه خپل منځ کې صلح وکړي. نو کله چې دغه انسانان چې یو جانب ورځي او په بل جانب باندې سلام اچوي هغې سره ستړي مشي کوي خو هغې ته نفرت کوي نو په دې کې د انسانانو خپله ذمه خلاصه کړه دی ګناهګار نه دي. خو داسې نه چې هغې ته یو کرته نفرت وکړه او دی ورسره بیا نفرت شروع کړي او بیا ورسره نه خبرې کوي نه سلام نه هر کله چې مخامخ کېده سلام بیا د پې اچوي ستړي مشي ورته وایي که هغې نه اخېسته ګناهګار هغې دي او دی بیا د ګناه نه خلاص او دا غوره انسانان دي څوک چې شروع د سلام وکړي. دا بل ورور لیکي پوښتنه کوي چې رکوع نه وروستو الفاظ چې ویل کېږي چې ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه وایي دې ترجمه معنا څه ده؟ نو دې معنا ترجمه دا ده چې ربنا لک الحمد یا رب تعالی صفتونه د کمال دي. کوم صفتونه چې د کمال دي عظمت لویي کبریا غټواله دا ټول د کمال صفتونه چې دغه تعالی لري. تعالی دومره حمد او ثنا دي دومره صفتونه دي کثیرا چې ډېري او طیبا چې پاک دي برکتناک دي مبارکن فیه چې په هغې کې برکتونه کېښودلی شي. نو د دې معنی دغه ده چې د رب العزت حمد او ثنا ډېر زیات ویل رب تعالی حمد او ثنا دي ډېر زیات پاک او برکتناک څنګه رب چې ته خوخه او ته پې راضي کېږي دغه رحمت او ثنا ستا دپاره دي. دا بل مجیب الرحمن پوښتنه کوي چې مانځه کې فکرونه سوچونه ډېر راځي علاج یې څه دی څه وکړمه؟ نو فکرونه سوچونه چې دي دا خو یو مخکې موږ حدیث ذکر کړ چې پیغمبر صاحب فرمایي کله چې اذان کې شیطان ډېر لرې څښتي چې اذان خلاص شي بیا اقامت بیا تښتي کله چې اقامت خلاص شي شیطان راځي او د خلکو نګر چاپیر ګرځي
او سړی ته پلانې خبره ده تر دې پورې چې انسان کړه پته نه څو رکعاته مونږ وکړو. نو شیطان خدا کوشش کوي او دا فکرونه خلکو ته وراچي. خو کله چې انسان باندې دا ډېر غالب کیږي نو دا غي علاج ده یو اعوذ بالله ویل پکار دي. کله چې انسان اعوذ بالله وای چې رب ته سوال کوي، رب ته عاجزي کوي چې رب د شیطان نه پناهي راکړي، نو یو طرف ته اعوذ بالله ویل، بل طرف ته سړی چپ طرف ته لغونته کې مخ وګرځي چې سینو سونه ګرځي، لغونته کې د مخ وګرځي او لاړې توفتو دا چل دی وکي درې کراتي او اعوذ بالله دی وای ان شاء الله چې به دې سبب د شیطان وسوسه لري شي او رب العزت به دغه انسان ته پناهي ورکړي. اعوذ بالله ویل ډیر ویل پکار دی چې رب ته پاغه کې عاجزي او سوال ده چې رب ته مال د شیطان نه پناهي راکړي. نو دغه فکرونه سوچونه د شیطان وسوسه ده، دا غي نه علاج ده چې بنده رب ته توجه وکي، رب ته عاجزي وکي او رب ته سوال وکي چې رب د شیطان نه متخلاص کې زینی نه ما دشمن مې ده پستر ګونه راځي مونږ رانه به خرابوي سوچونه فکرونه راچي، رب ته مال پناهي راکړي او چپ طرف ته دلاړو تو کې چې دغه د شیطان زیل کېدل دی پاغه سره. نو ان شاء الله دا علاج ده. اگر کله د مانزه په داخل کې انسان ده اعوذ بالله دی وای او دا رنګ چپ طرف ته لګ شان لاړ تو کې خو چپ طرف ته چې لګ شان مخ وګرځي او سینې ونه ګرځي چې مونږه پاسید نشي. دا بل ور پښتنه کوي چې یو شی حرام دی او سړی ویل چې دا چیز په جمعات کې لګوم او بیا چې دا حرام دی وقف کړی، بیا چې دا به خرج کما او دا غي پیسې وب کې خرج کما او بیا روپۍ په کې ونه وګي، نو دا انسان ګناګاری کنه ګناګاری دی. یو خدای چې جمعتون یا خیراتون او صدقو په دې کې پلي چیز ورکول حرام چیز ورکول، نو دغه صدقې چې دی نه کیږي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې به او دسه منذ رب العزت نه قبلي او ولا صدقه من غلول، صدقه او خیراتونه د حرام مال نه د رب العزت نه قبلي. نو انسان له پکاري چې خپل رزق حلال کی. خودش به وایي که چرته چا یو چیز وقف کړي چې دا چیز به جمعات کې لګوم او مشخص کړي، نو پکاره چې هغه بل طرف ته مصرف نه کی بلکې هغه په جمعات کې مصرف کی، ځکه دغه چیز رب ته ورکړی دی. نو چې رب ته ورکړی دی هغه کې بیرته رجوع جایز نه ده. او کله که دغه چیز چا خرڅ کړي نو پکاره ده چې دغه چیز څومره پیسې دي هغه په جمعات کې واچي، هغه په جمعات باندې خرچ کی. خو سره دې نه چې حرام چیزونه په جمعات کې لګول دا پکار نه دي، نو حرام پیسې په جمعات کې مصرف ور پکار دي او حرام صدقې رب عزت په غیبان انسان ته ثواب اجر هم نه ور کوي چې کله دغه پیسو د حرام نه. دا به پښتنه کوي د خور پښتنه کړي و چې څو پښتنه وي چې یو دغه پښتنه دا و چې مانځي کله د چا رکن پاتې شي، مثلا دو سجدې پاتې شو، تکبیر تحریم پاتې شو، د سونه پاتې شروع، نو دا په اخر کې سجده سوي کوي دا جبر کیږي. نو جواب دا چې نه، یو رکن دی یو د ارکان نو علاوه چیزونه دي، مستحبات او سنن او یا ځنی واجبات د ځنی علما په نسبت باندې دا شان چیزونه که چاته پاتې شي نو هغه په سجده سوي باندې جبر کیږي. لکه د اول تشهود د انسان نه پاتې شه او پاتې ده نو روسو سجده سوي دی کی حکم چیزونه چې هغه ته ارکان وای، لکه رکوع شولا، سجده شولا، تکبیر تحریمه شه، د چیزونه چې مازه کې پاتې شلو نو په دې سره مونږ چې دی هغه په سجده سوي نه جبر کیږي، بلکې انسان د کوم رکن چې د اول به دغه رکن ادا کوي. مثلا دو سجدې پاتې شوې دي او دویم رکعت ودرېده، نو دا بیرته د رکعت پرې دي لار به سجدو ته دو سجدې دی وکي، به د پاتې کې او دویم رکعت دی شروع کی او په اخره کې به سجده سوي وکي. خو کدی د دو سجدې ونکړي او همدا شان دویم رکعت پاتې ده یا یو سجده وکړي او پرې خو دا شان رکعت پاتې ده او بیرو سجده سوي کوي، نو دا مونږ دا غو نشه ځکه مازه کې رکن هغه په سجده سوي سره جبر کیږي، بلکې په کار ده چې دا رکن ادا کی دا غین روسه کوم چې هغه تکمیل کی او به دې سجده سوي وکي. دې خربل پښتنه دا و چې موسی السلام زمانہ کې چې خلکو کوم سحر کاوه نو دا جایز کو ګناه و. سحر په یو زمانہ کې هم جایز نه او نه سحر جایز دی او سحر تعالی په قران کریم کې کفر ویل دی چې فرمایي وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. و سليمان السلام کفر نو کړ، شیطانانو کفر کاو چې خلکو ته سحر خود. نو سحر چې په یو زمانہ کې جایز شوی نه دی او نه جایز دی. په ټول زمانو کې کله موسی سم زمانہ و هغه کې ساحرانو چې سحر ذکرو دا نه چې موسی سم هغه ته چې سحر ذکر، بلکې فرعون ساحران ساتري و خپل خدمتونه وکوله او بیا د موسی سره مقابله باندې کړه. خو موسی علیه السلام چې هغه ته د معجزې اظهار وکړ خلک پیښ چې رښتینی پیغمبر دی، نو هغه سحر پرې خداو د خپل سحر هغه څه چې کول پاته تورې د مخ باطل باندې او موسی سم په هغه باندې په باندې ایمان راوړ. دا رنګ سليمان سره زمانہ کې چې کوم خلکو سیر کاو یا دغه روسه نو دا ټول الله تعالی چې شیطانانو دا کار کړی دی. الله تعالی یو دو ملائکه را لګلې چې قران کریم آیات او حدیث نه معلومیږي چې دو ملائکه الله تعالی دې پر لګلې چې خلکو ته د سحر او د معجزې ترمنځ فرق خو او خلکو ته پته لري چې سحر چې ده دا معجزه نه ده او په دې سره څوک دوکه نشي او دا چې سحر خشانه ده
چې قرآن کریم کې الله تعالی خپل فرمایي چې ما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. دا ملائکه ته چاته سحر چې سحر د څه چیز دی دا به ته نو ویل مګر پاس هغه نشو ته ویلې چې سحر مې ځکه دا د کوپر کار دی. نو سحر چې دی هغه حرام کار دی. اکثره په سحرونو کې شرک او د کوپر کلمې د شیطان تسخير پکې شیطان ته کې سجدي دینی کارونو د قرآن کریم او د دین په غیب سي مسخره په غیب سټوخ او د غیب عزتي دا ټول سحر اعلی سر کوي چې شیطان هغه کافر کی دا غین روسته دا غي ملګرتوب کوي دا په ځین کارونو سر تر رسي دا سحر پذیره باندې. نو دا ټول شیطانی حرکات او اعمال دي. دې وجنه د عمر جن حدیث ته چې هغه خپل والین ته لیکلو چې چرته ساحر پیدا ک هغه وجنی او یو حدیث تر رسول سم نقل ده چې د ساحر حج ضربتون بسیف دا غي وجل دي چې چرته ساحر پیدا ک ویا غمل کوي. نو سحر حرام کار دی هغه په هر زمانه کې په یو زمانه کې هم سحر جایز شوی نه. لا منار رادیو